السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو قربا اساسان یو ځل بیا تاسو په دانه خدمت کې حاضر یم. ګران قدرمنو کتونکو، نن دته یو ناشنا شانته ماحول خیمه زما شاته به تاسو ګورئ دا واړه لکان راغونډ شو دي. څنګه چې په پاکستان کې دیاتی انتخابات کیږي، دغسې په لوړ دیر خال کې چلډرن بلدیاتي انتخابات د ماشومانو شروع کړل. دیو په دې غټ کلی دی، په دې کلي کې چې څومره واړه ماشومان دي هغه به خپل وټ فل کوي. په دې کې د مختلف پارټیانو نه هلکان ولاړ دي، د پی ټي آی نه پکې هم شته، آزاد امیدواران پکې هم شته، او د جماعت اسلامي نه پکې هم کینډیډیټ ولاړ دي. نو موږ به د دغې کینډیډیټو سره هم خبره کوو چې آیا تاسو دا سوچ څنګه راغی چې تاسو دا بلدیاتي انتخابات شروع کړو، دوی به څه کول غواړي. نن بلدیاتي انتخاباتو کې چې کم دی، چې کم بیلټ پیپر دی هغه هم جوړې کړلې، سټیکر یې هم جوړې کړلې ځان له. د دې نه علاوه پولینګ سټیشن دپاره چې کم د ووټونو پیټۍ دی هغه هم راوړلي. نو د دغې کینډیډیټ سره به هم خبرې کوو، دلته چې کم د دوی سپورټران دي هغو سره به هم خبرې کوو. نو ورځو چې زموږ سره یو کینډیډیټ ولاړ دی د پی ټي آی نه، د هغه سره خبرې اترې کوو چې کوم سیټ ته ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستا نوم څه دی؟ زما نوم ملک اسامه تنها دی. او د کوم سیټ نه ولاړ یې او د کومې پارټۍ نه ولاړ یې؟ زه پاکستان تحریک انصاف نه ولاړ یم، تحصیل معیار ته. اسامه دا راته ووایه چې دا سوچ تاسو څنګه راغی، او لکه چې تاسو د چلډرن انتخاباتو ته ودرېدئ او د خپل پارټۍ په اتفاق باندې ولاړې که نه په خپل سر باندې ولاړې؟ ماشاءالله تاسو ډېر ښایسته کوېسچن وکړو. دا چې مونږ کوم یو د کلي د مشرانو هم مونږ ته چې په عامو انتخاباتو کې خلک لګیایي، ته خو د میئر سیټ ته هم ولاړې، خپل کمپین چلوي. تاسو کمپین چلولی په دې کلي کې؟ او کمپین هم چلولی دی. کم ماشومان چې دی نو اوټ استعمالولی شي؟ په دې کې مشران اوټ استعمالولی شي که نه صرف کشران دي؟ که په دغه راته لږ نظر واچوي. ښه جي، په دې کې هغه کسان اوټ استعمالولی شي چې د کومو کسانو ګیره نه راغل، د کومو کسانو ګیره چې راغلي هغه اوټ نشي استعمالولی جي. ها، تاسو خو به نن الیکشن لړاو کوئ، یا به ګټه وکئ یا به بیلات کوئ. که چېرې تاسو ګټه وکئ نو تاسو په دې کلي کې څه به کوئ؟ تاسو د ترقۍ کار کې به څه کار به کوئ تاسو؟ انشاءالله که مونږ ګټه وکړو او دا اوټ هم وګټو، د دې کلي لپاره مونږ به ډېر خدمت کوو. د دې لپاره مونږ په هر ټیم کې حاضر جناب یو. او کومه د دې کلي دا روډ چې راغلی دی، په دې کې زیات ګڼې کله ناکله باران وشي، نو دې روډونو کې دا ملبه جمع کېږي، دغه به هم بچ کوو. او د دې کلي کومه نالۍ مالۍ چې په دې کې هم باران وشي. آیا تاسو د خپل کم چې ستاسو سپورټران دي دغې نه مطمئن یې چې تاسو به ووټ درکړي، کامیاب به شئ؟ جی بالکل مونږ مطمئن یو، انشاءالله کامیابېږو. سپورټران هم ډېر دی، نور کسان هم شته پارټۍ لپاره. د دې لپاره خو به تاسو سټیکر هم جوړې کړلې، بیلټ پیپر یې هم جوړې کړلې، پیټۍ هم راوړلې. نو په دې کې د سره د مشرانو چې دی نو خرچه کړله؟ جی مشرانو پکې خرچه کړله، او زیاته خرچه پکې مونږ د خپل جب نه هم کړله. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې خبرې واورېدې، اسامه تنها چې د پی ټي آی د میئر سیټ ته ولاړ دی، د دې سره یو جنرال ته هم ولاړ دی، په دې کې د جماعت اسلامي نه هم یو ماشوم ولاړ دی، او آزاد امیدواران پکې هم شته. نو د هغو سره به هم خبرې کوم. راځئ زموږ سره. ثاقب چې کوم دی 63 ووټ اخیستی دی، عادل آزاد امیدوار چې دی 33 ووټ اخیستی دی، او ابرار چې دی نو 71 ووټ اخیستی دی. او جنرال سیټ چې کوم دی هغه پی ټي آی والا ګټلی دی، په دې کې امتیاز اخیستی دی 33 ووټو،
آزاد امیدوار او عادل چې دی اغستی دی 60 ټوټو جماعت اسلامي والا او اسامه تنها چې اغستی دی نو 73 ټوټې اغستی دی. ګرانو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې دلته د ماشومانو بلدیاتي الیکشن دی هغه سرته ورسېدو په هغې کې تاسو به هغه نتیجه هم اورېدلې خو چې کوم کس د پی ټي آی د طرف نه کامیاب شوی دی په میر سیټ باندې نو هغه راسره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اور ته مبارکي درکړو او بیا راته دا ووایئ چې تاسو خو ماشاءالله کامیاب شوئ څه به کول غواړئ د کلي لپاره؟ ډېره مننه ویلکم او د دې کلي لپاره به مونږ ډېر دغه کوو انتظامات کوو پروګرامات به هم د دې لپاره کوو چې څه خدمت یې مونږ کلي ته هر ټایم حاضر جناب یو. کوم کسانو چې وبېلل هغو ته څه ویل غواړئ؟ زه هغو ته وایم چې تاسو حوصله مه بایلئ او تاسو به انشاءالله دې نه ښه فیلډ ته ځئ ځکه چې په دغه کې یو متل دی وایي ناکامي کامیابي کا پهلا قدم ہے نو تاسو به نور کامیابېږئ او انشاءالله زما امید دی چې تاسو به هم کامیابېږئ او مونږ هم د انټرنیشنل سیاست کوو. عادل شاه. عادل شاه کوم سیټ ته ولاړ؟ جماعت اسلامي. جماعت اسلامي نه ولاړ کوم سیټ ته؟ جنرل ولاړ؟ تحصیل ولاړ. سوټ کې واغ 60. نو څه ویل غواړئ؟ څنګه یې خوشحاله یې خفه یې دا کوم کمپین چې چا تلولی و د هغه نه مطمئن وي دا خو جی سر خوشحاله یم خوشحاله. ستاسو نوم دی؟ محمد عبید. محمد عبید. عبیده ته کوم سیټ ته ولاړې؟ زه جنرال کونسلر. او انتخابي نشان دې څه و؟ بال. بال او سوټ یې واغوست. 33. څنګه خوشحاله یې؟ ډېر زیات خفه یو 33 سوټ خو بیخي کم دی. دا ولې نه دا خو بس تاسو د ملګرو غداري وکړه او که نه ملګرو غداري وکړه. څه به کول غواړئ مخکې به اوس کوشش کوو بل الیکشن کې